سلامونه و نیکی هیلې یو ځل بیا زه عباد الله نورستاني په آنلاین لرنینګ سنټر کې درته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې داسې ټول روغ جوړ او په خپلو ورځني چارو کې بریالي او سوکاله اوسئ. د تل په څیر نن یو ځل بیا زموږ موضوع د انګلیسي اړوند په ګرامر کې ده. د تیرې ویډیو په تسلسل کې نن موږ ولې په انګلیسي ژبه کې د واویلو توري شتون لري په دې موضوع باندې غږیږو. تاسو به شاید له ځانه پوښتنه وکئ چې ولی واویل توري په انګلیسي ژبه کې شتون لري. نو نننۍ ویډیو تر پایه پورې وګورئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ. Why do we have vowels in English؟ ولی په انګلیسي ژبه کې موږ د واویلو توري لرو؟ مخکې له دې چې دغه موضوع ته موږ داخل شو موږ باید یو حقیقت څخه ځان خبر کو. Every word in English must have a single vowel letter or vowel sound. په انګلیسي ژبه کې هر لغت حتمی یو واویل توري یا د واویل غږ لرونکي بل توري ولري. یعنی په دې معنی چې هر انګلیسي لغت که ترکیب تاسو جوړوي، هر انګلیسي لغت که تاسو لیکئ یا که تاسو ویوئ حتما د واویلو یو توري شتون ولري. که احیانا د واویلو توري شتون نه لري یو بل داسې توري اوسي چې د واویلو غږ افاده کوي، چې په اکثرو اوقاتو کې موږ د W او Y توري څخه استفاده کوو. ځکه خو ورته W او Y ته موږ سیمې واویل لیټرز ویو، ځکه په ځینې حالاتو کې موږ ته د واویلو غږ افاده کوي. نو لہذا په انګلیسي کې داسې لغت شتون نه لري چې هغه کې د واویلو توري ونوسي او یا د واویلو غږ ونوسي. ځکه هر لغت موږ د لغت په تعریف کې ویو چې لغت هر هغه څه ته ویل کېږي چې د تورو مجموعه اوسي او غږ ورکوي، او دا غږ ورکونه یا دا غږ جوړونه د واویلو په مرسته کېږي. We have vowels because of the following reasons. په انګلیسي ژبه کې موږ واویل د لاندې وجوهاتو یا د لاندې عواملو په اساس لرو. لومړی they create sound in a word. غږ لرونکي توري په لغت کې د غږ باعث ګرځي. یعنی په دې معنی هر کله چې یو لغت موږ غواړو چې تلفظ کو یا موږ غواړو چې یو لغت غږ ورکي، دا غږ ورکونه یا د تلفظ کونه د واویلو په مرسته کېږي. او دا یو لغت کې چې غږ جوړونه ده دا د واویلو دنده او د واویلو په مرسته کېږي. نو پرته د واویلو څخه یو لغت تلفظ ستونزمنه او حتی ناممکنه ده. نو ځکه موږ ویو چې واویلو توري په یو لغت کې د غږ باعث ګرځي. د مثال په ډول موږ دلته یو څو لغتونه لرو. په کوم لغتونو کې چې د واویلو توري شتون لري او تلفظ هم ډیر په اسانۍ سره کېږي. بیوټیفول، ګورجس، وانډرفول. که تاسو پامو کې د درې وړ لغتونه ډیر په ښه شان سره تلفظیږي پرته د کم یو خن یا پرته د کوم ممانعت څخه تلفظیږي. وجه او علت دا ده چې په دې توري کې موږ سره د واویلو په دې کلماتو کې موږ سره د واویلو توري شتون لري. ځکه خو دا لغتونه موږ سره غږونه لري او همدارنګه په اسانۍ سره تلفظیږي. یعنی د مثال په ډول موږ ویلو شو چې واویل توري یو شان د غږ ورکوي یو، او همدارنګه واویل توري د تلفظ په وخت کې کوم خن یا ممانعت نه لري او په اوپن ماوث یا په خلاصه خوله سره تلفظیږي. د مثال په ډول سره موږ د 5 واویل تورو تلفظ کوو: ا، ای، آی، او، یو. نو که تاسو پام وکئ دغه 5 وانه توري ډیر په اسانۍ سره او پرته د کوم خن او ممانعت سره تلفظیږي نه لري. دریم They are the organizer of English language. غږ لرونکي توري د انګلیسي ژبې تنظیمونکي یا ترتیبونکي دي. په دې معنی چې په انګلیسي کې داسې لغت شتون نه لري چې هغه کې د واویلو توري یا د واویلو غږ ونوسي. نو لہذا دغه د واویلو توري د انګلیسي ژبې تنظیمونکي او ترتیبونکي دي. یا په انګلیسي ژبه کې واویلو توري تر ټولو مهمه دنده اجرا کوي او هغه د یو لغت غږ جوړونه یا غږ ورکونه ده. نو ځکه موږ واویلو ته د انګلیسي ژبې ترتیبونکی ویو، په خاص ډول سره د انګلیسي ژبې غږونه ترتیبونکی. نو په انګلیسي ژبه کې چې غږونه موږ اخوا دیخوا یا زیر ته زور ته کوو یا غږونه چې مختلف ډول وباسو دا حتما د واویلو په مرسته کېږي. د واویلو څخه پرته انګلیسي کې غږونه جوړول ناممکن دی.
څلورم قدم کې they syllabalize the words غږ لرونکي توري لغات څپیز کوي. په دې معنا هر کله چې یو لغت غواړي تاسې په لږ وقفې سره لږ هجا او څپې سره تلفظ کوي. دغه هجا او څپه جوړونه د واویلو په مرسته کیږي. نو هر واویل موږ ته د یو څپې باعث ګرځي. هر واویل موږ یو لغت کې چې ولرو هغه به یو څپه ولري. که احیانا دوه واویله یا درې واویله سر په سر استعمال شوی اوسي یعنی یو د بل څخه وروسته استعمال شوی اوسي نو بیا هم د یو څپې باعث ګرځي. نو انشاءالله د څپو په باره کې به زموږ راتلونکي درسو کې یو مکمله ویډیو برابرو تاسو لپاره. د مثال په ډول سره هر کله چې موږ غواړو یو لغت څپیز کړو یا هجاګانې ایجاد کړو دغه څپه یا هجا ایجادونه د واویلو په مرسته کیږي. نو د واویلو شمار ته کتو سره یو لغت کې هومره څپې یا هجاګانې لرلی شي. د مثال په ډول سره موږ سره لومړی لغت د هغه سا که تاسو توجه کې دا په یو څپه سره ویل کیږي او علت یې همدا ده چې دلته د یو واویل شتون دی. دویم پریزنټ که تاسو پام وکړئ پریزنټ دلته موږ دوه څپې لرو. یا آبجیکټ دلته د دوه څپو شتون. د مثال په ډول سره یو بل لغت لرو آبجیکټ که تاسو پام وکړئ دلته موږ دوه څپې لرو آبجیکټ او علت هم دا ده چې د دوه واویلو تورو شتون دی. کیدای شي مثال په ډول سره اکسپشنل دلته موږ سره تقریبا څلور څپې دي اکسپشنل. نو موږ ویلو شو چې دلته د واویلو شتون څلور دي لہذا څپې هم څلور دي. دغه څپې یا دغه هجاګانې جوړونه د واویلو په مرسته کیږي. او وروسته they help consonants to create their sounds غږ لرونکي توري د بې غږه تورو سره مرسته کوي ترڅو د هغوی غږونه جوړ کړي. که وګورو موږ سره انګلیسي کې بې غږه توري 19 دي. که دغه 19 ټولې تاسې ټول یو ځای کوئ او یو لغت ورنه جوړ کړئ بیا هم غږ نشي افاده کوئ غږ نشي ورکوئ ترڅو چې تاسې د غږ لرونکو تورو څخه مرسته وانخلئ. نو ځکه موږ ویو دغه 5 غږ لرونکي توري د دغه 19 یا 21 کانسونیټ تورو سره مرسته کوي ترڅو د هغوی غږونه جوړ کړي او یا په یو لغت کې د غږ باعث وګرځي. نو زما محترمینو په انګلیسي ژبه کې د واویل توري په انګلیسي کې داسې مثال لري لکه په عربي ژبه کې موږ د زور زیر یا پیخ مثالونه لرو. دغه زور موږ ته او زیر یا پیخ لغتونو اوازونه موږ ته بدلوي. نو په عین شکل سره 5 واویلې موږ سره په انګلیسي کې مختلف ډوله غږونه او اوازونه جوړوي. د مثال په ډول سره موږ سره دلته یو څه لغتونه دي. د هلو لغت دی لکه څنګه چې تاسې دا تلفظ کړئ د لغت تلفظیږي موږ سره هلو ځکه دلته د واویلو شتون دی. که چیرته دغه واویل توري موږ ورنه لرې کړو د تلفظ به موږ سره ناممکن اوسي. دا هیڅکله د لاندینی لغت موږ اوس نشو تلفظوی د تلفظ جوړول اوس ناممکن دی. لکه مثال کام دی هر کله چې د واویلو تورو شتون له دې ځای څخه پاک کړو د لغت تلفظ موږ سره ناممکن کیږي یا نه کی جوړیږي تلفظي. یا اکسپشنل لغت دی که د واویلو توري ایسته کو که چیرته موږ واویلو توري ورنه حذف کړو نو د تلفظ به هم موږ سره ناممکن شي. نو لہذا موږ ویلو شو چې په کلماتو کې د واویلو شتون ډیر ارزښتمند دی او همدارنګه ډیر مهم دی. هله ده چې له نننۍ درس څخه به مو یو څه زده کړی اوسي. د راتلونکي نورو په زړه پورې انګلیسي درسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ. مننه چې زموږ چینل تعقیبوئ. تر بیا ښه وختونه.